د پخوا زمانې کیسه ده. په یو کلي کې دوه ورونه اوسېدل. د یو نوم ساجد او د بل نوم امجد و. په دې کلي کې یو مالدار سړی هم اوسېدل. ساجد او امجد به د هغه په ځمکه کې کار کول او هغه به یې خپل ژوند تېراوه. ساجد او د هغه ښځه ډېره ښه، خو امجد او د هغه ښځه ډېره ناشکري کوله او هیڅکله په خپل ژوند کې خوشحاله نه و. یا سریه زه هنوره دا د سپینو رجونه تنګ شویه مها. یاره ښځې ما لا خپله هم ونه راکړي چې وکړم. نو ته راته وایې. بس زه نوره نه پوهېږم، ماته به څه به چرګ وروړی کله دال وی کله سپینې روجې. یاره ښځې زه مه ورته خپله هم در زره شوې خو زه څه چل کوم. او د هغه شان بی د ساجد کار ته زړه نه کیده او هر وخت به یې سوچ کوه چې یو آسان کار وکړم او ها ورکونه وکړم. یا لکه دا تاسو سوچونه کې دا کارو که د سوچونو نشه نه جوړېږي. یاره سجده منه بې ګران کار نه کېږي. زه وایم چې آسان کار کوم او ورکونه کوم. زه نیمه نه شوکې مه کوه چې څه درته میلویږي که کوه د کار هم په مینه کوه. یارې دې زمیندار کې چې نشته دا زمیندار یم ته کوه. زه جان ته څه بل کار ګورم. او همداسې امجد د زمیندار کار پرېښود او خپل کور ته ولاړ. یا سریه چې ولې نن د وخت نه مخکې له کاره راغلی او ماته د چرګم رانور. مون کار پرېښود او ته لا د چرګ هم کوې. زمیندار کار مې پرېښود. جان ته داسې کار ګورم چې زه محنت پکې وي او پیسې پکې ډېرې وي. نو د ګران کارونه نشم کولی پسته. په دې کلي کې یو چودري هم اوسېدل. هغه یو ډېر لوی کاروباري سړی و. د هغه دوه کاروبارونه وو. د بادامو ټرکونه به هم چلیدل او یو وړوکی د چرګانو فارم یې هم درلود. لږ ساعت وروسته امجد د هغه خواته ولاړ. السلام علیکم چودري صاحب. وعلیکم سلام امجد. څنګه راغلی وې؟ یاره چودري صاحب ما د زمیندار کار پرېښود. که تاسو سره کوم اسانه کار وي نو ماته یې راکړئ. خو ډېر به درکوئ. یالې امجد دا دا خو پته ده چې زما دوه کاروبارونه دي. اوس نو وایه چې کوم یو کار کوئ؟ یاره چودري صاحب بس د چرګانو د کار به راته هوئ ځکه چې زه ډېر وزن نشم اچتولی. سبا نه راځه اوزه روپۍ راز به درکوم. او همداسې امجد سبا د چودري سره کار پیل کړ، خو هغه بیا هم خفه و ځکه چې د هغه په نظر دا کار هم دروند و. امجد ټوله ورځ کار کوو او چې کله چوټي شوه نو چودري ته یې ویل چودري صاحب پیسې راکړه. سبا نه به زه نه راځم. ځان ته بل کس وګوره. سمه ده امجده څنګه چې څه دا خوښه وی. او له دې وروسته امجد کور ته روان شو، خو په لاره کې یې یو خر ولید او ذهن ته یې یوه خبره راغله. الکه د دې هغو مالک هم ښکارینه. زه وایم پټ به یې کړم چاته به چې پته ولګي. او همداسې امجد هغه خر خپل کور ته بوتلو. یا سریه د دې چې راوست ولې د خرو کار د شروع کچه؟ یاره ښځې یوه خبره درته کوم خو چاته به نه ها. وایه سری چې دی وایي. او له دې وروسته امجد خپلې ښځې ته ټول قصه بیان کړه. بل خواته چې د خر مالک خپل خر پسې ورغی نو خر هلته نه و او هغه ډېر پریشانه شو. زما خر څه شو ما خو لکمه کې هم د تودرولې او یله د سوشه زما خو په دې دنیا کې هم د یو خرونه. او له دې وروسته امجد به هره ورځ د کلي له خلکو یو خر چور کو او هغه به یې د هرو په میلې کې خرڅاوه. لکه امجده ده خو ډېره کار دی پیسې پکې ډېرې دی او محنت هم پکې کم دی. هشته دیارې پکې لګیا. یاره ښځې ما وی چې د کاروبار ځان له لږ نور هم ګټ کم کته سوی. هم کاروبار سریه ولې ته کاروبار هم کسه؟ د هرونو کار یادو مارې ما وی چې هرونه به در پتوم او کلی کې به ځان له یو دوکان وکم. سایه د سریه بس چې څنګه ستا هوه نو. او له دې وروسته امجد په کلي کې ځان ته د غوښې دوکان جوړ کړ. خران به ډېر راټول کړ او هغه به یې په کم قیمت خرڅاوه. یارو ته راته ووایه چې د ګوښه په 100 روپۍ کیلو خرڅه. اروره ګوا په بازار کې په 1000 روپۍ کیلو ده او زه به درته په 500 درکوم. رسوي روره ته خو ډېره ارزانه ده لکه 1 کیلو. یا سریه ستا د ورور سره دومره پیسې هم نه وی د جنتا د دومره هټۍ دکان څنګه وکړې؟ یالې ښځه په دې خو زه هم حیران یم چې د غوښه د کوم ځای نه راځي. او بل طرف ته د کلي خلک پریشان وو، خو آخر کې زموږ نه څوک خلا کوي. یاره چودري صاحب نه مسله راغله. نه د کابل کلي څخه خلا کیږي نو چې حل پکار دی. یاره زه خپله هم ډېر پریشان یم خو د دې څه حل وکړو. او داسې یې یو مشوره وکړه. له دې وروسته یو کس په اونۍ کې کینی او لږ ساعت وروسته امجد ته غله دپاره راشي او هغه کس امجد په غله کې ونیسي.
ها لکه د خلونه ته پاتې او په خلکو د خلک واخل شي زه به اوس تا هو شمه چودري صاحب ما وبخښه بیا به تاسې کار نه کوم معاف کوم خو دې نه خو ته به پولیسو ته وسپارم ته به دې ټول نه سمېږي او داسې چودري امجد پولیسو ته وسپاره او امجد په حوالات کې بند شو. یو څه ورځې وروسته ساجد د هغه ضمانت وکړ او هغه بیا خوشي شو. یارشه چیز خدا به دوکنم حالاش رو موز بچه کن ترت هوای کنه وسنیر سریع با زهوبیم چه با فزمی در شروع کن و سبکه هر هونشی گفته او په سبا امجد بازار ته ولاړ او هلته یې هیر ګوښته ولګل. الله ما به هر روره هر دو به در تکم در زره بیم هر ده لاس روپه روره روره ساعت پس امجد یو بابا ولیده چې ډیر بیمار دی او بیا هم خپله حلاله مزدوري کوي. بچې ته د خیر ولیکوالي ته د الله نه نه یې لیکي ته خو ځوان جان یې خپل محنت مزدوري کوه. بابا امجد ته خبرې کوي او له هغه ځای لاړ شي. یاره دا بابا خو سموي ماته داسې نه دی کول پکار او په سبا لا امجد واپس د زمینداری کار شروع کی او اوس یې ښه په خوشحالي کوي ځکه چې هغه ته پته ولګي چې سکون او مزه صرف په حلال مزدوري کې ده. دا کیسه مونږ ته دا سبق راکوي چې انسان باید په هر حالت کې د الله شکر وکړي او په خپل حالت کې صبر ولري.